چې ترغلی جهالت له دنیا لاړو. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې زموږ خور چې د تعلیم په نیت باندې د مور و پلار په اجازه باندې د کویت و هیواد ته تللې ده، هلته دا د ډاکټرۍ تعلیم کوي. دغه خور مو یوازې او تنها هلته د تعلیم دپاره شپې او ورځې تیروي. دی وایي چې زموږ د دغې خور دپاره شرعاً دغه سفر جایز دی چې دا د تعلیم دپاره د ډاکټرۍ د کورس د پر کېدو دپاره هلته د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي، او دا یوازې او تنها ده، خو البته د دې سره د مور او پلار اجازه سته. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې زه ستاسې دغه سوال په درو برخو باندې جوابومه. یعنی ستاسې دغه سوال ته له درو طرفو جوابونه وایم. اول جواب د دغه سوال یعنی ستاسې د خور د سفر د قرآن عظیم شان له مبارکو آیاتو درکوم. دویم جواب تاسې ته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له مبارکو احادیثو درکوم. دریم جواب تاسې ته د مذهب د کتابو د فقهای کرامو له اقوالو درکوم. اوله وار دا چې ستاسې خور د تعلیم په نیت باندې د کویت و هیواد ته تللې ده، هلته د سفر شپې سبا کوي. د الله تبارک و تعالی له حکمه بغاوت دی چې دغه ښځه له خپله کوره تللې ده، په سفر باندې د دې سره محرم څوک نسته. د الله جل جلاله له کلامه له قرآنه بغاوت دی. د قرآن عظیم شان د سورة احزاب د سورة احزاب 33 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی حکم کړی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. د الله جل جلاله حکم دی چې قرار ونیسئ ای ښځو په کورونو خپلو کې او مشکره کوئ شایست خپل بیګانه پردیو سړیو ته په شان د ښکاره کولو د شایست د هغه زمانې د جاهلیت د ښځو، لکه په جاهلیت کې په شرک کې په کفر کې چې به ښځو خپل شایست خپل زینت خپل صورت و پردیو نارینهو ته ښکاره کوئ. د الله جل جلاله حکم دا دی چې ښځې دې په خپله کورو کې پاته سي، د خپل زینت او شایستې و پردیو خلکو ته نه ښکاره کړي، لکه د شرک او د کفر په وخت کې چې به ښځو دا رقم کوله، یعنی له کورو به وتلې او خپل زینت او شایست به و خلکو ته ښکاره کوئ، یعنی ستر او پرده به نه کوله. د دغه حکم سره الله تبارک و تعالی و مؤمنانو ته حکم کړی دی، و مؤمنانو ښځو ته الله تبارک و تعالی حکم کړی دی د پردې، لکه د سورة احزاب 59 نمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. په دغه آیات کریمه کې الله تبارک و تعالی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی دی چې ای نبی ووایه و خپلو ښځو ته او لوڼو ته دي او ښځو ته د نورو مؤمنانو چې خواره دې کړي وادي غونځي دوی پر خپلو ځانو باندې خپل ټکري څادرونه پوړینان دا دې پر خپل ځان باندې واچوي، یعنی خپل ځان دې په پوړنې کې پټ کړي، سربیره پر هغه جامه باندې چې حیا د یوې زنانې اغوستي چې هغه زموږ او ستاسې په اصطلاح کې هغه ته کمیس او پرتوګ ویل کیږي. له دې ما سیوه پر ښځه باندې دا فرض دی چې دا به پړونی هغه پر سر باندې اچي او د دغه پړونی د دغه څادر د دغه ټکري پلونه به هغه پر خپل سینه او زیګر او پر نور بدن باندې اچي چې ستر او پرده یې خوندي سي او وساتل سي. دغه رقم الله جل جلاله بیا مؤمنانو ته او مؤمنانو ښځو ته حکم کړی دی د سترګو د نظر
چې سترګې به هم کښته کوي، نارینه به هم سترګې کښته کوي، لکه په قرآن عظیم شان کې په سورة نور 13 نمبر آیات کې الله جل جلاله حکم کړی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. دغه رقم در دې وروسته بیا د زنانو لپاره حکم دی: وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. د قرآن عظیم شان دغه آیات مکمل په دغه باره کې دی چې مؤمنه ښځه به خپلې سترګې کښته کوي، مؤمن انسان نر دا به د خپلې سترګې کښته کوي و ښځو ته به نه ګوري. البته د ښځو دپاره د بدن بعضې حصې ښکاره کول هغه بیا یو جلا حکم دی، لکه د لاس، د پښو او د مخ. خو البته تاسې ته به وروسته دا خبره تفصیلي راسي چې دا په هغه ځای کې چې هلته خطره د شهوت ته پیدا کېدلو نه وي، دا په هغه ځای کې چې هلته د یوې ښځې ته د شهوت ته پیدا کېدلو، یعنی د پردیو نارینهو په مخ کې چې دا مخ ښکاره کوي یا لاسونه، دلته به اطمینان به وي د دې چې دلته د شهوت ته پیدا کېدلو خبره نسته او دلته د فساد د پیدا کېدلو خبره نسته. هغه بیا جلا صورتونه دي. نو زموږ د ټولو ائمو د 4 مذهب د امامانو پر دغه خبره باندې اتفاق دی چې د الله جل جلاله دغه حکم چې وقرن فی بیوتکن، دغه حکم که څه هم خاص دی، دغه آیات کریمه شان نزول کې څه هم خاص دی په ازواج مطهراتو کې، خو البته حکم بیا عام دی د 4 ائمو د 4 مذهبو د علماو د اکابرینو د بزرګانو رایه دا ده چې د مؤمنان ښځې هغه تابع دي په دغه آیات کې د ازواجو مطهراتو. خو البته دا د قرآن عظیم شان آیاتونه وه. راځم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارکو احادیثو ته. رسول کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي د ښځو د سفر په باره کې؟ اوله خبره دا ده، رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یوه زنانه دي یوه شپه او ورځ دا سفر نه کوي بلا محرمه. د یوې مؤمنې ښځې دپاره دا نه دی جایز چې دا سفر وکړي یوه شپه یا یوه ورځ، مګر خامخا به له دې سره محرم ورسره وي، د محرمه سره به دا سفر کوي. دغه رقم د 2 شپو روایت هم راغلی دی. د 3 شپو روایت دا ډیر دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. حتی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تصافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. د یو مؤمن ښځې دپاره دا نه دی جایز چې دا تګ وکړي د یوې ورځې یوه ورځ سفر وکړي، مګر خامخا به له دې سره محرم ورسره وي. محرم هم داسې محرم نه چې عارضي د دې او د هغه په مابین کې نکاح حرام وي، بلکې ابد الابد به نکاح سره حرام وي، لکه پلار، زوی، ورور، خوریی، وراره، دغه کسان. دغه رقم په بل حدیث شریف کې راځي. د حدیث شریف راوي سیدنا ابي هريره رضی الله عنه دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي؟ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. نه دی روا و یوې زنانې ته چې ایمان پر الله باندې وي او د آخرت په ورځې ایمان وي، تسافر مسیرة یوم ولیلة، چې دا سفر وکړي د یوې شپې او ورځې، الا مع ذي محرم علیها، مګر خامخا به د دې سره محرم ورسره یي، دغه محرمه سره دا سفر کولی سي، بلا محرمه د دې سفر دا نه دی جایز. دغه رقم په بل روایت کې راځي د ابي هريره رضی الله عنه ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر 3 إلا ومعها ذو محرم منها. په بل روایت کې راځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها.
نه دی روا د یو مؤمنې مسلمانې ښځې دپاره چې پر الله باندې ایمان وي د ایمان وي چې دا سفر وکړي داسې سفر چې د 3 ورځې یا در 3 ورځې زیات وي مګر خامخا به د دې سره پلار ورسره یا به زوی ورسره یا به خاوند او میړه ورسره یا به ورور ورسره یا به یو بل محرم ورسره. نو د ښځو دپاره سفر کول یوازې دا مبارک احادیث وه تاسو ته مې وړاندې کول. دغه احادیث د مسلم شریف دی د مسلم شریف صفحه د 901 د اول حدیث شریف لمبر دی 3218 د دویم حدیث شریف لمبر دی 3288 د دریم حدیث شریف لمبر دی 3299 دغه رقم هغه اخیری حدیث چې مې تاسو ته وړاندې کړي دغه حدیث شریف لمبر دی 3270 دغه رقم نور لمبرونه دي 1340 او دغه رقم 1390 دغه د احادیثو لمبرونه دي. البته راځم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم و نور احادیثو ته. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دغه حدیث شریف چې طبرانی راخستی دی په 8 جلد کې په صفحه 263 کې لیس للنساء نصیبا فی الخروج الا مضطرة نسته د یو ښځې دپاره دا چې دا سفر وکړي دا ووځي د کوره څه وځي مګر د یو سخت ضرورت په وخت کې به وځي. دغه رقم د حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی وایي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه ناسو زموږ د صحابه کرامو څخه پوښتنه وکړل ای شیء خیر للمرأة د ښځې دپاره کم شی خیر دی. وایي موږ ټوله چوپ سو موږ ته دا جواب نه و معلوم. زه ولاړم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکې لور او بیبي څخه مې پوښتنه وکړل چې د ښځې دپاره څه شی خیر دی. هغې په جواب کې راته وویل لا ای شیء خیر للمرأة ما پوښتنه ځینې وکړل چې د ښځې دپاره کم شی خیر دی. دې په جواب کې راته وویل لا یرین الرجال ولا یرونهن د ښځې دپاره دا خیر دی چې دوی نارینه ونه ویني او نارینه دوی نه وویني. حضرت علی کرم الله وجهه و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته رالی او ورته ویل چې ستا لور مبارکې ما ته داسې وویل. رسول کریم صلی الله علیه وسلم څه ورته ویل صدقت انها بضعة مني دی رښتیا ویلي دا زما یو جز دی زما د بدن حصه ده. نو زما درنو ورونو زما معززه وروره د یوې ښځې دپاره سفر کول دا هیڅکله نه دی جایز. البته زموږ د فقهای کرامو اقوال په دې باره کې چې ښځه سفر کولی سي که نسي کولی ښځه له خپله کوره وتلی سي که نسي وتلی دا یو اوږد او تفصیلي بحث دی. که زه ټوله بیانوم کیدلی سي نیکم بیان. البته دغه خبره چې د ښځو مخ یا لاسو ته کتل په هغه کې د علمای کرامو اقوال مختلف دي. مبسوط د امام سرخسی هغه لیکلی دي اذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها. ښځې و مخ ته هلته کتل دا جایز دی چې هلته د شهوت خطره نه وي. که د شهوت خطره وه د ښځې و هیڅ ځای ته کتل دا نه دی جایز. دغه رقم زموږ د مذهب مشهوره کتاب د رد محتار هغه دا لیکلی دی فإن خاف الشهوة او شک امتنع نظره الى وجهها. که یو سړی د شهوت څخه بیریدی یا دا شک و چې ما ته به شهوت پیدا سي بیا د یوې پردۍ ښځې و مخ ته کتل دته نه دی جایز. فحل النظر مقید بعدم الشهوة والا فحرام. د ښځې و مخ ته کتل دا هلته جایز دی یا ولاسو و پښو ته هلته جایز دی چې انسان دا یقین وي چې ما ته شهوت نه راځي او که چیرې شهوت راکلی دا به حرام دی. وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة إلا النظر لحاجة كقاز وشاهد يحكم ويشهد. دا ټوله اقوال د زموږ د ائمو دي د شامي اقوال مې درته رانقل کړل. البته دا به یو جلا خبره ده که چیرې یو ښځه د ضرورت په خاطر باندې وتله هلته به هم د هغې ښځې یو څو شیان په نظر کې د یو څو شیانو خیال به ساتي. اول شرط دا دی چې دا وځي خوشبو به نه لګوي. دویم شرط دا دی چې ښایسته کالي به نه اغوندي چې د خلکو نظر ورته راواوړي. دریم شرط دا دی چې داسې به د باندې وځي پایزویبونه یا داسې بنګړي شیان به نه په لاس او په پښو باندې چې هغه شرنګی کوي چې خلک ورته راپام سي. دریم دا چې د غرور او د ښایست په طرز باندې به تګ لار باندې نه ځي. پنځم دا چې د لارې په مابینځ کې به نه ځي د لارې په څنډه کې به ځي. شپږم دا چې لوی پړونه به اغوستی چې په هغه کې به ټول بدن پټ وي. اووم دا چې د خپل خاوند بې اجازته به نه ځي. اتم دا چې دا
چې د چا سره خبرې کوي هغه به هم د خپل خاوند په اجازه باندې کوي، یعنی د خاوند اجازه به چې د دکاندار سره یا له دغه سړي سره ته خبرې وکړه. نم دا چې دا چې کله خبرې کوي د خبرې به صرف د ضرورت په اندازه باندې وي او پر داسې لهجه باندې وي، پر داسې طریقه باندې وي چې هغه به د مستۍ یا د خوند او د ذوق په رقم باندې نه وي، یعنی پر داسې نرۍ لهجه باندې په نازکو خبرو باندې به خبرې نه کوي چې هغه کې شهوت پیدا سي یا یو فساد پیدا سي. او لسم دا چې دا ښځه به خپل نظر حتی الوسه د نامحرمو کسانو څخه ساتي و خلکو ته به نه ګوري، ما سوا د ضرورت په اندازه باندې لکه سودا رانیول او خرڅولو د ضرورت اندازه یي. دغه رقم 11 دا چې دا ښځه به یو داسې ځای ته نه ځي چې هلته صرف نامحرمه کسان وي، د نامحرمو کسانو په غونډه کې دې ته شرکت کول یا ورتلل دا نه دی جایز. دا زموږ د مذهب کتابونه دي. نو اوس د هر مؤمن مسلمان دا سوچ او فکر ووي چې د ده خور لور او د ده قریبه یو ځای ته سفر کوي د تعلیم دپاره ځي، که چیرې دغه د اسلام د قرآن احکام پوره وي دا تعلیم جایز دی، او که چیرې بلا محرم یا بې سترې یا داسې ماحول ته دي چې هلته بې سترۍ او د نامحرمو سره ګډوالی راځي، په داسې صورت کې د ښځې دپاره تعلیم کول یا د یو بل کار دپاره تلل دا نه دی جایز، نه دی جایز او نه دی جایز. الله رب العزت موږ ته په دغو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.